ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. روغتیا وزارت وايي په اندرا ګاندي روغتون کې د لومړي ځل لپاره د زړه ناروغۍ بریالي عملیات ترسره شو. یو په زوړ سړی ماشوم چې له فاریاب ولایت څخه د روغتون ته راوړل شوی و، ډاکټران یې توانېدلي چې د هغه د زړه عملیات بریالي ترسره کړي. د ماشوم د روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی. د طالبانو د قطر د دوحې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي زموږ موقف مخکې هم اوس هم دا دی چې نورو ته اجازه ورنکړو چې زموږ خاوره چا پر ضد وکارول شي. که اسلامي امارت په ټول واک کې راځي بیا به نو د داعش په څېر تخریبي کړۍ هیڅ کله ونه شي کړای چې بریدونه وکړي، لکه اوس عملاً چې زموږ تر واک لاندې سیمو کې هیڅ نشي کولی. ریټرز خبري اژانس خبر ورکړی ټرمپ محکمو ته مخه کړې ده. ریټر اژانس وایي د امریکا د ولسمشریز ټاکنو په تړاو خپل وروستی راپور کې ویلي چې ټرمپ د پنسلوانیا، کالیفورنیا او میشیګن ایالتونو په شمول د ځینې ایالتونو د حوزوي مرکزونو د رایو نتایج نه مني او وایي په ټاکنو کې درغلي شوې او څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي چې نوموړی د میشیګن ایالت په محکمې کې خپل شکایت ثبت کړی، خو بایډن پلویان بیا جمهوریت غوښتونکي مات بولي او ستر بایلونکي بیګ لوزر کلمه ورته کاروي. د پاکستان پنجاب ایالت کې مذهب ته په سپکاوي په تور د بانک ساتونکي منیجر وژل شوی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که څه هم اندېښمن یم خو ټینګار کوم چې ګټونکی یم.